السلام علیکم. زه احمد خبرې کوم د بایومیکس چینل ته. وخت منظر ځای کوم. ویډیو چې د پارت 3 ده، صحیح ده، پارت 3 ده. نو د چیش پارت 3 ده د رپورټینګ چې هم کم پیس میر رپورټینګ څنګه ورکوي، کمنټ څنګه ورکوي، او ډیزیز اف افیکټیو ایریتروسایډز ده. دته مایکرو اوس شروع وکړو. مایکرو انجیوپایتیک هیمالیټیک انیمیا کوم چې انجیو لفظ یو کلاټ ته وایي کېږي، یو شي ته وایي کېږي، یعنې کوم ټوټې چې د پاتې سوي وي په یو ایریا کې هغه چې ناجوړیانې جوړې کړي یا هغه ترتیب جوړ کړي، دا ټوټې اوس ګوره دا کلاټ جوړوي، ځای بندېدل جوړ شي یا بل ځای بندې سي یا پاتې سي یا سم کار نه کوي، دا دی ګوره دې ته هیمالیټیک انیمیا ده. هیمالیټیک لفظ یعنې ټوټې سوي یې، دا یو پیس میر دغه دی ټول ته ګوره مایکرو انجیو. اوس دې ته ګوره په دې کې اول چې شته پکښې کې اول چې دی سی جی اس ټو سایډس پکښې کې دي، دا ګوره دا دی دا بېخي ډېر دی، صحیح ده. دوم لس سپایروسایډ پکښې کې دي، سپایروسایډس دا ګردی دی، ګردی سیل پکښې کې دي، دا ګردی دی. دا ته دا چې وګوره که یو مایکروسکوپي ګورې، صحیح ده. اور دریم چې دی پولي کرومزیا دې ته وایي، کرومزیا که بل لفظ ورته وکړي هغه مو وایه، صحیح ده. کرومزیا دا دی ستا کرومزیا، دا یې کرومزیا دی، پولي کرومزیا چې ورته وایي کېږي. او نیوکلیوټاید ایریتروسایډ دغه ده، صحیح ده، کوم چې نیوکلیس لري، صحیح ده. دا ته یو پیس میر دا پر پلس میر د لیکلی چې دی. اور ډیکریزډ پلاټلیټ کاونټس، ډیکریز پلاټلیټ کاونټس، په دې کې خو پلاټلیټ نشته، که د بیا یو بل دغه لیکلی یي ډیکریز مطلب کمیدل، پلاټلیټ ګرڅه پکښې کې نه دی، ته ګوره ګرڅه معلومیږي نه، په یوه خوا کې هم نه ورته. دا یو سلایډ وګوره، دا د ناجوړیانو علامات ورته وایي، یعنې چې دغه شی کېدای شي ترمبو، په دې ګوره ویډیو باندې ما جوړ کړی، ترمبوبایوټیک یعنې ترمبوسایټوپینیا یعنې پینیک یا پینیا د پلاټلیټ کمي ته وایي، صحیح ده.